سلامونه او ښه راغلاست خوږو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. خوږو دوستانو غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې د پاکستان د نادرا ویب سایټ د ویزو لپاره چې کوم اپډیټ نوي راغلی دي، ډیری ملګرو ماته پې کمنټونه کړي وو. په هغه اپډیټ باندې غواړم تاسو ته مکمل طریقه کار وکړم. دا چې دغه اپډیټ څه دي لږ تاسو ته معلومات درکوم. د پاکستان د نادرا ویب سایټ کې کله چې تاسو ویزو ته اپلای کوئ، که هر ډول ویزه وي، که میډیکل وي، که سیاحتي وي، که بزنس وي، که هر ډول یا هر کلاس ویزه وي، نو کله چې تاسو اکاونټ جوړوئ، د اکاونټ جوړولو لپاره تاسو نه وریفیکیشن کوډ غواړي او د هغه وریفیکیشن کوډ خپل یو منظم طریقه کار وي چې مکمل او پراپر طریقه به زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکه کړم. او خوږو دوستانو دغه طریقه کار ما تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښودلی دی، ځکه دې وخت کې ډیری ملګري د موبایل نه استفاده کوي. نو تاسو کولی شئ چې د خپل سمارټ فون یا د موبایل په واسطه باندې د پاکستان په نادرا ویب سایټ کې ځان لپاره وریفای اکاونټ جوړ کړئ او بیا تاسو هلته کولی شئ چې ویزو ته اپلای وکړئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو، زه د خپل موبایل سکرین ته راغلم او دلته وګورئ خوږو دوستانو، په سکرین باندې زما سره یو ګوګل کروم دی، بل پلی سټور دی. دا دواړه تاسو لپاره لازمي دي که چیرې تاسو غواړئ چې ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ. زه لومړی راځم ګوګل کروم ته. ګوګل کروم دغسې راخلاصوم. کله چې زما سره ګوګل کروم راخلاص شو، زه به راشم د سرچ برخې ته او په سرچ کې به زه د نادرا ویب سایټ سرچ کوم. دلته به ولیکم visa.nadra.gov.pk. دا به ولیکم او لاندې وګورئ موږ ته خپله راځي. که تاسو ته نه راځي تاسو به ډایرکټ سرچ کوئ. کله چې سرچ کې په سرچ یا ګوګل لټون کې په اول نمبر باندې دغه ویب سایټ تاسو ته راځي، تاسو به داسې راخلاص کوئ. کله چې راخلاص کې دلته دغه اوله برخه کې اټینشن راځي، دا به داسې کانټینیو کړئ. کله چې دا کانټینیو کړو، بیا به تاسو په دې اپلیکیشن کې داسې لاندې اخر ته راشئ او په دې اخر برخه کې وګورئ اپلای نو. ما تاسو ته په نښه کړو اپلای نو باندې به کلیک واخلئ. کوم ځای نه چې تاسو غواړئ چې ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ. دلته په دې برخه کې دوه اپشن دي لاندې. یو ګرین دغه شنه بټن ده چې نیو اکاونټ دی، بل لاندې دغه بلو بټن ده چې لاګین ور باندې لیکل شوی دی. زه به په نیو اکاونټ باندې کلیک واخلم، بیخي نوی فریش اکاونټ به هم تاسو ته جوړ کړم او مخکې د وریفیکیشن طریقه به هم تاسو ته وښیم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما په نیو اکاونټ باندې کلیک واخیستو. سټیپ 1 او سټیپ 2 دغه دوه برخې ما سره راغلي. په سټیپ 1 کې به تاسو پرسونل انفارمیشن ورکړئ، په سټیپ 2 کې به تاسو ایمیل وریفیکیشن ورکړئ او دلته په دې برخه کې اصلا دریم سټیپ هم شته چې هغه به دلته اډ شي. هماغه سټیپ دی چې تاسو 2 فیکټر اتنټیکیشن یا دوباره وریفیکیشن دلته باید وکړئ. نو زه راځم لومړی په سټیپ 1 باندې کلیک اخلم او سټیپ 1 کې لاندې وګورئ زما سره دغه معلومات یا دغه ډیټیلز زما نه غواړي. په دې برخه کې پرسونل انفارمیشن برخه کې ګیون نیم زموږ نوم غواړي، سر نیم تخلص غواړي، ایمیل غواړي، ریټایپ ایمیل غواړي. یعنی ایمیل به تاسو دوه ځلې ولیکئ، یو ځل به عادي ولیکئ، بیا به کنفرمیشن لپاره هماغه ایمیل بیا ولیکئ. بیا لاندې پاسپورت نمبر دی، تاسو به دلته یو ریل پاسپورت نمبر ولیکئ او د هغې نه وروسته زموږ سره پاسورډ دی چې پاسورډ باید 12 کرکټره وي. په دې کې یو غټ عدد وي، نمبر وي، سیمبلز یا سیمبولونه وي او کرکټر وي. نو زه دلته راځم، دا مې تیار فل کړي دي، دلته مې داسې واچول او د همدغې معلوماتو په آخره کې تاسو نه لاندې چې دی کیپچه غواړي. تاسو به دلته کیپچه کوډ ورکړئ. که کیپچه کوډ تاسو ته غلط وي دغسې به لږ چینج کړئ او دلته به یې ولیکئ. چې کله هم دا ولیکو لږ لاندې به راشئ، سیو اینډ کانټینیو باندې به کلیک واخلئ او تاسو به لږ انتظار وکړئ تر څو چې موږ ته د نادرا ویب سایټ څه ریسپانس یا جواب راکوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو، پاس نوټیفیکیشن برخه کې ماته ایمیل راغی چې ستاسو ایمیل ته یو کنفرمیشن ایمیل ورغلی دی. نو مطلب تر دې برخې پورې زموږ په پروسس کې څه مسله نشته دی. زه به په همدغې نوټیفیکیشن باندې کلیک واخلم تر څو چې زموږ جیمیل ته لاړ شو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه جیمیل ته راغلم او دغه ایمیل زما سره راخلاص شو. په ایمیل کې که چیرې تاسو ګورئ زموږ سره یو پین کوډ دی چې 4 عدده وي. موږ به دغه پین کوډ داسې را کاپي کړو او کله چې کاپي کړو بیا به لږ لاندې راشو، کانټینیو رجسټریشن په دې باندې به کلیک واخلو او زموږ سره به د سر نه د نادرا ویب سایټ په یو بل براوسر کې راخلاص شي. تاسو به په دې برخه کې لږ انتظار وکړئ تر څو چې ویب سایټ راخلاص شي. کله چې ویب سایټ راخلاص شو بیا هم زموږ سره همدغه سټیپ 1 او سټیپ 2 راغلی. سټیپ 1 زموږ تقریبا اوس کمپلیټ شوی او هغه کوډ چې موږ را کاپي کې لاندې به راشئ، انټر وریفیکیشن پن دې نه لږ لاندې راشئ او په دغه برخه کې به هماغه کوډ دلته کې پیسټ کړئ. کله چې تاسو سره پیسټ شو لږ لاندې به راشئ او په دې برخه کې تاسو نه دغه کیپچه کوډ غواړي. دا کیپچه کوډ به هم تاسو دقیق ولیکئ، که سخت وي چینج به یې کړئ. دغه وړې بټنې په واسطه باندې چینجولی شئ.
دغه کیپچا کوډ هم چې ولګو بیا به لږ لاندې راشي په وریفای باندې به کلیک واخلئ او تاسو به لږ انتظار وباسئ. د لږ انتظار نه وروسته موږ ته ولیکه چې سکسس او ستاسو اکاونټ جوړ شو. اوس به لږ لاندې راشي په دې برخه کې به هماغه ایمیل او پاسورډ ورکړئ کوم چې تاسو خپل اکاونټ ته ورکړی و. زه به راشم او په دې برخه کې به ایمیل هم واچوم او پاسورډ وګوري ما تیار هلته سیو کړی و په یو برخه کې که ستاسو پام وي نو زه به راشم او دا پاسورډ به له دې برخې نه داسې اټوفیل کړم ډایرکټ به واچوم او بیا به لږ لاندې راشم او په دې برخه کې به بیا هم کیپچا ولګوم او کله چې مې کیپچا کوډ ولګو لږ به لاندې راشم په دې برخه کې زموږ ته لوګین یا لاګین لیکل شوی دی. تاسو به په لوګین باندې کلیک واخلئ او لږ انتظار به وکړئ. د لږ انتظار نه وروسته زموږ سره ګوګل اټنټیکیټر راغی. لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې چې تاسو ته به پلی سټور په کار راځي اوس به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او له هغې ځینې به همدغه ګوګل اټنټیکیټر په نوم باندې اپلیکیشن چې دی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن لږ مخکې تاسو سره په ویډیو کې ښیم چې دغه اپلیکیشن دی تاسو غلط اپلیکیشن مه راخلاصوئ. خوږو دوستانو ډېری ملګرو په همدې برخه کې مشکل لرودو چې دلته کې دغه ګوګل اټنټیکیشن یې نشو کولی. نو په دې برخه کې لږ لاندې که چیرې تاسو وګورئ موږ ته یو کیو آر کوډ راکړی دی. تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړ شئ تاسو به ګوګل اټنټیکیټر اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او همدغه ګوګل اټنټیکیشن اپلیکیشن چې دا په همدې موبایل کې به نه راخلاصوئ په کوم کې چې اکاونټ جوړ کړئ په بل موبایل کې به ډاونلوډ کړئ هلته به راخلاص کړئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما سره دغه بل موبایل دی او دلته مې پلی سټور کې تاسو ته نشاني هم درکړې ده چې مطلب دغه یو اپلیکیشن دی د ګوګل والا اپلیکیشن دی دا به تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ بیا به یې راخلاص کړئ. دغسې لکه څنګه چې ما راخلاص کړه لاندې یو پلس نشان راځي په دې پلس یا جمع نشان باندې به کلیک واخلئ مونږ ته لیکي او په دې برخه کې دلته وګورئ سکین ا کیو آر کوډ په دې باندې به کلیک واخلئ دا د کمرې نښه ده. نو تاسو ته ډایرکټ دغسې یو چوکاټ یا فریم راځي په دې فریم کې به اوس تاسو هماغه کیو آر کوډ چې دی سکین به یې کوئ. چې کله هم سکین کړو ډایرکټ تاسو ته یو کوډ راغلي او دا کوډ ډېر کم ټایم لري ځکه ون ټایم کوډ وي هغه به تاسو راواخلئ ایمیل نه لاندې په دې کوډ برخه کې به یې ولیکئ او بیا به لاندې راشي اکسپټ اینډ کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیستو ستاسو کیو آر کوډ هر څه برابر وي بس ډایرکټ به تاسو سره اکاونټ جوړ شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ دغه اکاونټ ته لاګین شو. نو په دغه طریقه باندې خوږو دوستانو تاسو د خپل موبایل نه کولی شئ چې د نادرا په ویب سایټ کې د پاکستان د ویزو لپاره اکاونټ جوړ کړئ. خوږو دوستانو امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو مکمل هر څه زده کړي وي. ویډیو د معلوماتو لپاره مخکې د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو لپاره لایک ضروری دی او لایک فری دی. تاسو ویډیو ته لایک ورکړئ تر څو چې موږ تاسو ته همدغسې نورې ګټورې او معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو. ښه وخت. الله پامان.